د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د ملکي ادارو د بشري سرچینو د مدیریت شبکې د پیاوړتیا او د پوهاوي کچې لوړولو په موخه د دغه ولایت د ریاستونو او امریتونو مدیرانو او اداري کارکونکو ته یو روزنیز پروګرام ترسره کړ. مسؤلینو دغه ډول پروګرامونه په ادارو کې د نظم او د بشري سرچینو د مدیریت د پیاوړتیا لپاره موثر وبلل او د ریاستونو په خالی بستونو کې د وړ کسانو پر ګمارلو ټینګار وکړ. قوانین نوی که از مرکز برای ما مواصلات ورزیده که با خاطر اونمو و هم از آگاهی حاصل کنند و یک سمینار هم داریم و هم آگاه میسازیم که از اون سمینار برخوردار شوند و دیگه کدام بستهای خالیشان که هستند برای ما روان بکنند، چون که یا منابع بشری هستند و بریجا که هستند کلی بستهای ادارهشان برایشان معلوم هستند که امروز ما به قسمت هماهنگی داشته باشند. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې ده د بشري سرچینو په څانګو کې د دا ډول پروګرامونو په لار اچول اړین ګڼي او د ورته لا زیاتو پروګرامونو په ترسره کولو یې ټینګار وکړ. برنامه‌های تقویتی که برگزار میشه این بسیار موثر بوده که ما هم امروز بسیار مسائلی که آگاه نبودیم آگاه شدیم و یک مسئله یک امر ضروری است که هر اداره تمام بستهای خالی خود مطابق همو طرز العمل و قانون ادارت اصلاحات اداری و همچنان با هماهنگی مقام محترم ولایت بلخ بستهای خالی خود پر بسازند. هر قدری برنامه ها وسعت داده شود و نمو قدر یک هماهنگی بین ریاست ها و بین مقام ولایت و ریاست محترم اصلاحات اداری یک هماهنگی بسیار خوب صورت میگیره که در اینجا امو خلاها پر میشه. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست تل هڅه کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې د امارتي ادارو د مامورینو لپاره د پیاوړتیا او ظرفیت لوړونې پروګرامونه ترسره کړي.